نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدائی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدائی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدائی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتے و پوٹے منگ دا پلستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دی دل عجر در کی رون بے روز با دوم رو گدے لکر یو کال دویم روز با دوم رو گدے لکر یو میاشت دریم روز با دوم رو گدے لکر یو افتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دا نوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنشی چینو کی خوڑونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دپس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلاء دا امتحان دے واپس و پاقی قوم راشی سنگا چل دے ما خدای منے سنگا مال دولت بدر لختم که غریبانان مکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کئی اغا خدای بھی کنا غیب ہوتوی او مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ لدولت او مال راکا باران تا با حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تا با حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیبی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خدا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارکم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارکے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی جدا دا اللہ جم دی کم او منه وی وہ یرک دا کار دیو که خمون تابیا خدای منو دا من پلارانو نکونا چی کملی دی کار دی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی دا زمکینا ای با شیطانان خدا غیر پلاران و دا نکونو پا شکل زمکینا روزی دیو دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراً پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سب ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قدر کے ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی آغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجی جدا کافر دے دا سے نخی نخانے بای پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت اغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے
دی په مونږ باندې آفت راغی زمونږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې هغې وی بلکل دې منو دی به وله هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څار به وي کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خو دا جنت دی الله به درته خوشحالي درکړي ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی او علکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کی اوسیدہ اغین معلومی کی دا چی دا ابن السیاد دجالو لکہ پیغمبر علیہ السلام اغا ابن السیاد سر سوزل ورغلی دا یہودی خزا و یہودی سالیو دا اغا بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کی اغی کی اوسیدل نبی علیہ السلام یو پو فرمائی لیوزل وی ابن السیاد دا دجال با پیدا کیگی دا سے مور او پلار نو پیدا کیگی کہ دا مور او پلار بے 10 کاله بچی نکیگی 10 کاله پس بے یو بچیوشی 10 کاله پس چی کم بچیوشی نو دا آغا بچی سترگا بڑندائی ابا دیر بیکاری مور او پلار بامتے تنگی او آغا بچی چی اودشی نو زڑا بے بیداری سترگی بے اودیوی اغا بچی با ناشنا خبرم کئی او دغا یهودی مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوی وی نو پلار به نری وی پوزه به داسی لکه توتی مخوکا او لور دنګ بی او ردی دجال چې کما مور دا ډیره سربی غټه خزه بی ډیره مضبوطه پهلوانه خزه بی یو صحابی فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ اوریدل چې د فلان کې یهودی خزه او سړی په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او خزه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مقه شکل دی او د دې سړی چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادی نو مقه شکل دی وی زه ورغلم چر یو بل مرګري چې ورغلم دا هغه يهودي سړی او دا هغه خزه نه مې تاسو کو خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغه خزه او سړی او هغه صفاتونه او مقه شو لکه توتی غوندې پوزا او لور دنګ سړی او مور خسر بابا وی ما دې تاسو کې چې تاسو بچی شوی دی وی هغه وی چې او مې چې سونه مو د پس تاسو له خدای بچی درکو وی چې 10 کاله زمونږ د واده شوی زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی ور پیغمبر علیہ السلام هم دې به 10 کاله پس پیدا کیږي د مور او پلار به 10 کاله کې اولاد نه کیږي وی موږ وته چې دا بچی څنګه دی خالق دې کبد ډېر خطرناک ډېر خراب زوی خدای را کړی وی د حالت څنګه دی کې دې ودشي سه حالت وی چې ودشي نسترګي ودی وی خړې بیداری مونږ چې کوم خبرې کوو نو هغې نه دې خبرېږي ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کیو وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل وی او مقد ناشنا جوابونه راکړل پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد دا صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودره چې ردنه مونږ سواورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دی که دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه نبی علیہ السلام راغی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا که زوی دی آواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی خیر چې را پاسېده
نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی وی چې ودې سترګې مې ودې ویله مې بیداري وی سینې وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخت را تخکاریږي پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر د راځي که نه راځي وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه کله دوه دروغ او یو رښتیا وی معامله در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما ورته چې ښه دا تپوس نه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي نبی علیہ السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا بردار یې کړم نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې وجنې یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبره خلاصه شوه یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی نیم را سره مرګری دی وی چې ما سره مرګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی وی داسې یره را باندې راله لکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي وی بار سو یره را باندې راله وی یره را باندې راله وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې وی ما ته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي دا حقیقت دی که نه دی وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو چې آمنت بالله ورسوله یې وویل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافري داسې ده که نه ای مې جواب وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي داسې ده وی مې جواب وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم دو شوې او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي زه څنګه دجال یم وی ما پې یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي نه موږ د دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کوې بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یوځای شو ګوره دې نښو نه یې پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي علي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافري داسې ده که نه ای مې جواب وایي زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي داسې ده ای مې جواب وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم دو شوې او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي زه څنګه دجال یم وی ما پې یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي
او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کې بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنې زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد رسول الله مدینه منورې په کوڅو کې راوځي شو ګوره دې نه خو نه پته لګي وی چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې لکه تا مطالعه خلک دجال وی او پړسېد وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې لرانه ووته منډه مې کړې نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیه السلام دی یو بل صحابي راغی تمیم الداري رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادمالي کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر نه مونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه وموند او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېږي وی ما ته مونږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشي وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبی علیہ السلام فرمائی د مدینه منورې په هر یو کوڅه باندې به دو فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک گمراهان وي دی به حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک یم
کم خلق چې مسلمانان کړل جهاد مې په وکړو علاقې مې په فتح کړې خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به را کوس شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به بیګی لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د وبو د اساس کی به زوړندېږي دی برا کوس شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د د پوری دا ساچ وزي کنه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مرداریږي او صابه سونه وزي دا زمون صاحب جو باسو یو لشتم نه کنه د صابه دومره زیت خوریږي لکه د نظر چې کم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خود مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیہ السلام برا کوس چې را کوس نو مهدی ورته مصلی پرې دی را مخکشه ابو اینا ګور د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګور ابو اینا دا امام مهدی تاسو نه دی او امامتی بم دی کوي زبستاسو امام پسې مونږ کو ستاسو قرآن باندې به فیصله کو خنزیر بالال کی ایتایان خو خنزیر تاسو ګور لکه مونږ چې ګټ ته ګور او صلیب داوی عبادت کوي وی پر عیسی علیہ السلام مونږ وجل دي حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته جو صلیب بمات کی او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی دجال پسې به وګرځي مهدی ته وی لخر درایو د جمع کا دې پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به اعلان دي کی چې اعلان دي کی عیسی علیہ السلام په حمله کې په خپل نیزه به وای او مردار به کی خلکو ته به وخی تاسو وګوره چې کم سړی ځان ته خدای وې دا حشر هغه له خدای عجیب طاقت ورکړي د مدینه منورې نه یو سړی براشي دجال ته مخامخ بشي دی وته ته ما باندې ایمان لري چې خدایم ابو ته دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب دی به ګور سم شګنی وجنم دی وی زه ګوي کوم چې ته دجال او کاذب دی خدای نه دی به خلکو ته وای چې ښا کدی مې اوس ملک تاسو به اومنه چې زه خدای مغیب موږ ته مخکې نه مانلی چې خدای عرب ولا په سر کې په میان به ارکی نیم به یو خو غردی نیم به بل خو غردی په میانس کې داسې چپ مزل وکي مامه که هغه وای او وی کوسی واپس را جام دې کم او به منه چې زه خدای وی چې موږ ته مخکې مانلی چې خدای واپس به را جام دې کی نبی اسلام فرمایي نیغ به تو درېږي داسې په پړقېږي لکه دا میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیہ السلام بلگی چې دجال به مړ کی چې دجال مړ کی عیسی علیہ السلام په دې مقصد مکه حکومت شروع کی او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سونو خلق به هغه خوري خلاصيږي بنا او د یو انار پوستکي به دومره غټي چې لویه ډله به لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي مسلمان به ډېر زیات خوشحال او ډېر د عدل و انصاف حکومت